بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، دا کتاب ملخص القواعد النحویه و تمارینها التطبیقیه. دا د تطبیق القواعد النحویه مختصر دی. دا چې کله موږ د نحوې په دوره کې ولوستې، نو شاګردانو هم دا غوښتنه وکړه چې دا باید په غږیزه توګه ثبت وي، چې موږ هم ګټه ځینې واخلو او په راتلونکي کې نور دوستان هم ګټه ځینې واخلي. نو دا دی اوس ستاسو حضور ته دا کتاب وړاندې کېږي، په غږیزه توګه درته ثبتېږي. په اول تمهید یعنې سریزه، په دې کې دغه د نحوې تعریف او موضوع او فایده ذکر کېږي. نو النحو قانون تألیف الکلام العربي، نحو د عربي کلام د جوړونې قانون دی، چې عربي جمله څنګه جوړیږي، د دغه جوړونې لاره چې سړي ته کوم علم ښیي هغه ته نحو ویل کېږي، چې عربي کلام عربي جمله څنګه جوړیږي. موضوعه، د څه شي څخه بحث کوي؟ الکلمة والکلام، د علم نحو موضوع کلمه او کلام دی. نو دا طالبانو څخه دا سوال پیدا کېږي چې د موضوع دوه شیان څه. نو اصل دا دی چې الکلام مقصود فی، کلام په علم نحو کې مقصود دی، ځکه چې هلته تعریف یې دا دی چې تألیف الکلام، قانون تألیف الکلام العربي، د عربي ژبې د جوړونې قانون دی. اصل دا کلام اصلي موضوع ده. خو والکلمة اداة لترکیب، کلمه بیا توکي او ذریعه ده د دې د کلام د جوړونې لپاره. لکه یو انجینیر چې اصل د ده هدف دی چې یو ماڼۍ جوړه کړي، یو قصر جوړ کړي، خو د هغه دپاره دی د اوسپنې او سمنټو خښتې سره هم سروکار لري. اصل خو د ده هدف هغه دی چې ماڼۍ جوړه کړي، خو د جوړونې لپاره دا وسایل او توکي دی خامخا کاروي. فائدته، د علم نحو ګټه او فایده څه شي ده؟ نو دلته موږ څلور فایدې ذکر کړي. اول الاقتدار على فهم المتون الدینیه، د دیني متونو پوهې باندې قدرت موندل، یعنې د دې نحوې په ذریعه باندې سړی په دیني متونو باندې پوهېدلی شي، چې په رأس کې قرآن کریم دی، عربي متون د نبي علیه السلام احادیث او داسې دې ته ورته، مثلا د مسلمانانو تاریخونه په عربي باندې دي. د دغو د فهم باندې اقتدار او قدرت موندل دا یوه ګټه ده. بل وقراءت، او د هغه پر لوستلو باندې، یعنې چې نحو سړي نه د دیني متون غلط وایي، نو په نحو باندې دا د دیني متونو د سم لوستلو باندې قدرت مومي. دریم والتحدث باللسان العربي، بل قدرت موندل په عربي ژبې باندې پر غږېدلو باندې، یعنې په عربي غږېدنې باندې قدرت موندل، دا دریمه فایده او ګټه ده. څلورم وکتابته، او د عربي ژبې پر لیکلو باندې قدرت موندل، دا څلورمه ګټه یا هدف دی. نو هغه چې موږ تاسو په کتابونو کې چې یوازې د غلطي، د لفظي غلطي څخه سړی ساتي، هغه یو هدف دی. نور نو دا ټول اهداف ورسره دي، یعنې اهداف په اوږده نیسو، نو انشاءالله دا ټول ورسره زده کوو. الکلام و اجزاؤه، کلام او د هغه اجزاوې یا توکي، کلام او هغه شیان چې دی ځینې جوړیږي. کلام د اسم فعل و حرف څخه جوړیږي، یعنې په کلام کې اسم فعل و حرف کاریږي، نو هغه هم ورسره زده کوو. وایي الکلام كل لفظ مركب صالح لأن يفهم السامع المقصود، کلام هر هغه مرکب لفظ دی چې د دې صلاحیت او وړتیا لري چې اورېدونکي ته مقصود ور وفهموي. کوم لفظ چې مرکب وي او د دې صلاحیت او وړتیا ولري چې اورېدونکي ته مقصود ور وفهموي، دغه لفظ ته کلام ویل کېږي. واقل ائتلافه من اسمین، او لږ مرتبه د ترکیب د جوړونې دا ده چې د دوو اسمونو څخه کېږي.
كالله أحد، لکه دا د الله أحد لفظ. الله یو دی، نو الله لفظ مبتدا ده، أحدون خبر دی، د مبتدا او خبر یوه اسمیه جمله او اسمی کلام دی. او من فعل واسم، یا د یو فعل او یو اسم څخه جوړېدل دي. که جاء الحق، حق راغی، نو جاء فعل، الحق یې فاعل، فعل او فاعل یوه جمله فعلیه. اقل مرتبه دا ده. نور نو ډېر یعنې تر دې د ډېرو کلماتو څخه کېدای شي هغه ډېر خو څومره چې متکلم اړتیا لري ډېرې کلمات ورته راوړي، خو تر دوو اسمونو یا یو فعل او یو اسم تر دې کم کلام نه جوړېږي. که کوم ځای داسې هم راشي چې ظاهرا د یوې کلمې څخه سړی فهم اخلي، هلته بله کلمه په ضمن کې ورسره وي. لکه اوس دا لیکلي چې مسجدون، مطلب یې دا چې هذا مسجدون، دغه مسجد دی. یا یو چا ته وایي چې اجلس، کښېنه، نو دا خو ظاهرا یوه کلمه ده، خو هغه په نیت کې هغه انته ورسره مستتر دی چې یعنې ته کښېنه. دویم د کلمې تعریف. الکلمة كل لفظ مفرد، دا زما اشتباه پر لیکل شوی دی. الکلمة كل لفظ مفرد موضوع لمعنى، کلمه هر هغه لفظ دی چې مفرد وي او د معنا دپاره وضع شوی. د مفرد څخه دا مطلب دی چې په تلفظ کې په منځ کې وقفه او تجزیه نه قبلوي. که څه هم جمع لکه اوس رجال چې ته تلفظ کوي، نو په تلفظ کې دوه ځایه کولی نه شي چې ری او جیم یو ځای ووایه، بیا الف او لام بل ځای ووایه، یو ځای تلفظ کېږي. او که داسې وي چې په تلفظ کې یو د بل څخه بېلېدلی شو، لکه عبدالله چې عبد جلا تلفظ کېدای شي، الله جلا تلفظ، نو هغه بیا مفرد نه بلل کېږي. دلته له مفرد څخه د مرکب مقابل مراد دی. کلمه هر مفرد لفظ دی چې د معنا لپاره وضع شوی، بس دې ته کلمه ویل کېږي. وهي ثلاثة اقسام، او دا کلمه بیا درې قسمه ده. اسم وفعل وحرف، دا درې قسمونه دي. نحو قد افلح المؤمنون، یقینا مؤمنان بریالي شول. نو قد حرف دی، افلح فعل دی، المؤمنون اسم دی چې د هغه فعل لپاره فاعل واقع شوی دی. نو دا درو سره مثال شو. اوس د اسم تعریف. فالاسم كل لفظ سمي به انسان او شيء اخر. نو اسم هر هغه لفظ دی چې په هغه باندې انسان یا یو بل شی نومول کېږي. دا کوم شیانو دپاره چې موږ د نوم په توګه کاروو، که خاص نوم وي که عام نوم وي. لکه اوس مثلا سقف، جدار، په پښتو کې دیوار، قلم، میز، دا ټول بس اسمونه دي. مثال کما فی قوله تعالی، لکه په دې آیت کې واذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. لو زما بندگان، یاد کړه زما بندگان ابراهیم، اسحاق، یعقوب چې خاوندان د لاسونو د سترګو، یعنی عملی او علمي طاقت یې درلودی. نو دلته دا ښکاره اسمونه خو ابراهیم، اسحاق، یعقوب دا دي. دا اولی هم صاحبان دا هم اسم دی، ایدی دا هم اسم دی، لاسونه الابصار دا هم اسم دی. او هغه عبادنا او زما بندگان، نو هغه عباد هم اسم دی، دا نا ضمیر هم ورسره اسم دی. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. دلته الشمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، كثيرون الناس، دا ټول اسمونه دي. ومن علامات، او د اسم له علامو څخه، یعنې علامې خو ډېرې دي، خو دغه مشهورې پنځه دانې چې د ده د علامو څخه دا پنځه شیان ذکر کوو. هسې خو تر دېرشو پورې چا رسولي دي. تطبیق القواعد په دا لمنلیک هلته ما لیکلي دي. من علامات، د علامو څخه د اسم قبول الجر، جر قبلول، یا پر اخر باندې کسره قبلول. اوس به جر دغسې درته تعریف کوو، وروسته بیا انشاءالله یو وخت
د جر او د کسرې فرق به یو وخت درته ښیي انشاءالله. نو د اسم له علامو څخه جر قبلول دي، کما فی قولنا لکه په دې وینا کې چې موږ وایي بسم الله الرحمن الرحیم. نو دلته په بسمه کې دا د اسمي لفظ په با باندې مجرور دی، د با په وجه پر اخره کسره راغلې ده. د الله لفظ د اسم د اضافت په وجه چې هغه ته مضاف شوی دی په دې وجه مجرور دي. دا دواړه اصالتا د اسمي او الله لفظ اصالتا مجرور دي، او رحمن الرحیم د الله د لفظ صفتونه دي د هغه بالطبع مجرور دي، اخر باندې کسره راغلي. نو دلته په علاماتو کې ګوره دا ټکي موږ ورسره لیکلی قبول الجر، د جر قبلول، یعنی شتون یې شرط نه دی چې خالي قبول کړي. یو اسم ته یو ځای ویني په هغه ځای کې جر نه لري، لکه اوس الله اکبر، دا د اکبر لفظ اسم دی، دلته دغه علامو یو هم نشته پکښې، خو قبلوي یا مثلا یو وخت ته کولی شي چې د ال پر داخله کې الاکبر بالاکبر یو وایي، جر هم پر راوړي ال هم پر راوړي. نو د دغه علامو ده یعنی قبلوي چې خالي قبول کړي که بالفعل. اوس په اصطلاح داسې نقد علامه پکښې موجوده نه وي، خو چې په یو وخت کې هم قبلوي، په یو جمله کې هم یو وخت قبلوي، نو بس هغه اسم بلل کېږي. یعنې علامو کې قبولیت کافي دی، بالفعل موجودیت شرط نه دی. دویم والتنوین او د تنوین قبلول، نحو سلام قولا من رب رحیم. نو سلامون کې تنوین دی د ضمیر سره، قولا کې تنوین دی د فتحې سره، او ربین و رحیمین کې تنوین دی د کسرې سره. والنداء بل ندا قبلول چې یو شي ته چې ندا کېږي، یعنې کم لفظ چې د دې صلاحیت قابلیت ولري چې ته ندا ورته وکړې یا ورته ووایې، نو دغه هم اسم لکه یا هود یا صالح یا شعیب یا نوح. او ګوره موږ تاسو خپل هم چې خپل ژوند ته وګورئ چې هر شي ته ندا کوو نو هغه به اسم وي. عموما خو انسان وي او کله څوک ځینې حیوانات یې عادت کړي ندا ورته کوي، خو دا حیوان هم اسم وي. و ال بلې د علاماتو څخه قبلول د ال دي. ال دا چې ژبو باندې مشهور دی چې الف لام ورته وایي. نو دا ال چې په کومې کلمې په اوله داخلېدای شي، کومه کلمه چې د عربي ژبې د مخه په اول کې ال داخلېدای شي، نو هغه ته هم اسم ویل کېږي، لکه الکتاب والقلم. پنځم وصحة الاسناد الیه، صحت د اسناد ودته. اسناد یعنې د یو شي نسبت ته چې دا کار ده وکړ، دی دا صفت لري، مثلا قائم دی، ولاړ دی، ښایسته دی، داسې. صحت د اسناد ودته یعنې کوم لفظ چې دا قبلوي چې اسناد ورته وشي یا دا صحت ولري چې دته اسناد وشي، نو هغه اسم وي. اسناد څنګه کېږي؟ بأن يقع مبتدأ فيسند إليه الخبر. هغه په دې ډول چې دا لفظ مبتدا واقع شي نو اسناد د خبر ورته وشي، لکه هذا غلام، دا یو هلک دی یا دا غلام دی. نو دلته هذا اسم اشاره مبتدا واقع شوی ده، غلامون خبر دی. دا غلاموالی به دې هذا ته مسند شوی دی چې دا غلام دی، او هذا مبتدا ورته واقع شوی ده، هغه ته مسند الیه وایي دا مبتدا. او یقع فاعلا، یا په دې ډول چې دغه د اسم لفظ فاعل واقع شي فیسند الیه الفعل، نو بیا اسناد وشي دته د فعل. جاء رجل، راغی یو سړی، نو دا رجل فاعل دی، د جاء اسناد ورته شوی چې دا سړی راغی. او موږ تاسو چې ګورو په خپل ژوند کې کوم شي ته چې د یو کړنې یا د یو صفت نسبت کوو، هغه به خامخا اسم وي. ګوره ښه دی، بد دی، ځیرک دی، ناپوه دی، دا د چا په اړه وایي؟ دا د اسم په اړه وایي، یعنې هغه به یو سړي په اړه وایي. یا مثلا چاغ دی، ډنګر دی، دا به د یو حیوان په اړه وایي چې هغه به دا اسم وي. نو د چا په اړه چې د یو شي حکم کېږي
یا داسې وه چې د کوم شي په اړه چې د یو بل شي حکم کېږي هغه به خامخا اسم وي، که په فعل باندې حکم ورته کوي که په اسم باندې حکم ورته کوي، نو دغه حکم ورته نسبتول دې ته اسناد وایي. نو د اسم د نښانو څخه دا ده چې اسناد د دغه خواته صحت ولري، نو دی بیا مسند الیه بلل کېږي، هغه خبر یا فعل بیا مسند بلل کېږي. د اسم تعریف خو داسې والفعل كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. فعل هر هغه لفظ دی چې دلالت کوي پر حصول د یو عمل د یو کار په خاصه زمانه کې. خرج د خرجه معنا دی ووت، نو دا پر وتلو باندې یا پر حصول د وتلو دلالت کوي په خاصه زمانه کې چې هغه تېره زمانه ده. یخرج وزي دا پر حصول د وتلو دلالت کوي په حال زمانه کې یا د راتلونکي کې. اخرج ووزه دا پر حصول د دغه وتلو دلالت کوي خو په راتلونکي زمانه کې. وينقسم الى 3 اقسام ماض ومضارع وامر. او دا فعل به ویشل کېږي و درو ډولونو ته، ماضي، مضارع او امر ته. نو اول چې دا تقسیم یې وشي بیا نو د هر یو بیا خپل مثالونه هم ذکر کړي. فالماضي كل لفظ يدل وضعا على حدوث عمل في الزمن الذي مضى قبل التكلم. ماضي هر هغه لفظ دی چې وضعا دلالت کوي پر پیښېدو د عمل په هغه زمانه کې چې تر تکلم مخکې، د خبرې تر لحظې مخکې، د خبرې تر شیبې چې مخکې، که یعنې یوه شیبه مخکې وه او که یوه پیړۍ مخکې وه، دا بس ماضي ده. او دغه یو د وضعا قید چې ذکر شوی چې وایي وضعا دلالت کوي په د تېرې زمانې پر یو کړنې باندې. د دې هدف دا دی چې ځینې فعلونه یې ماضي په یو عارضي وجه باندې هغه پر راتلونکي دلالت کوي، لکه اوس اذا جاء نصر الله چې کله د الله نصرت راغی. جاء ماضي ده خو ګوره موږ په مضارع ترجمه کوو چې کله د الله نصرت راغی. اذا قمتم الى الصلاه چې کله لمانځه ته ولاړېدلاست. ګوره قمتم ماضي ده موږ په مستقبل ترجمه کوو. یا بالعکس ځینې بیا داسې چې مضارع فعلونه پر تېرې زمانې دلالت کوي، لکه اوس واذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت. هغه وخت چې ابراهیم علیه السلام د بیت الله دیوالونه لوړول. نو یرفعو خو مضارع ده خو اوس یې موږ په تېرې زمانې ترجمه کوو. یا مثلا لم یخرج نو وتلی، یخرج خو مضارع ده موږ اوس په منفي ماضي ترجمه کوو. نو هلته داسې یو سوال کیدی شي چې دا د ماضي تعریف نقض لري منعا و جمعا، یعنې په اصطلاح نه معنی دی د نورو شیانو د داخلېدو د ده په تعریف کې. مضارع هم په تعریف کې داخله شو چې یرفعو دی هغه هم پر تېرې زمانې دلالت کوي، دا دی غیر د ماضي چې مضارع دی هغه د ده په تعریف کې داخله شو. او ځینې افراد یې بیا له تعریفه ووتل، لکه اوس دا جاء چې موږ اذا جاء نصر الله کې ګوره په مضارع ترجمه کوو، د ماضي او پر تېرې زمانې دلالت نه کوي. نو دغه د وضعا په قید باندې دواړه ځای حل کېږي چې وضعا دلالت په تېرې زمانې پر کړنو وکړي. نو اذا جاء نصر الله جاء خو اصل د تېرې زمانې د کړنو دپاره وضع شوې ده، خو دلته په عارضي توګه چې دا د اذا کلمه یا بله د شرط ادات چې ورسره یوځای شي نو هغه د ماضي صیغه هم په معنا کې مستقبل ته نقلوي. نو دلته پر ماضي پر مضارع باندې دلالت وضعي نه دی، دا عارضي دی د اذا د کلمې په وجه دی. اصل وضعا دغه جاء د تېرې زمانې دپاره وضع شوې ده. او دارنګه یرفعو چې ده هلته د اذ د ورسره یوځای کېدو په وجه باندې معنا ماضي زمانې ته نقل شوې ده. که نه نو خپله یرفعو د دې لپاره وضع شوې ده چې پر راتلونکي پر مستقبل دلالت وکړي. نو هغه بیا پر ماضي وضعا دلالت نه کوي، د عارضي کلمې په وجه چې اذ ورسره یوځای شوی دی دا هم عارضي دلالت دی. نو د
ماضي په تعریف کې موږ دغه د وضعاً دلالت شرط کړی دی. لکه اوس جاء رجل راغی یو سړی، وعلامته أن يقبل تاء التانيث الساکنة، او علامه د ماضي دا ده چې هغه د تانیث ساکنه تا قبوله کړي. دلته بیا د قبول لفظ ذکر کړی، لکه اوس خرجه خپله تای تانیث اوس نشته پکښې، خو د عربي ژبې د قانون له مخې قبلولی سي خرجت ویل کېدای سي. نو چې کوم فعل دغه تا قبلوله په یو وخت کې د وختونو، بس هغه ماضي ده. نحو واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. په قرآن کې د مریم بیان وکړه چې کله دا د خپل کورنۍ څخه شرقي طرف ته بیله سوه، تنهاځې سوه. نو دلته د انتبذت ماضي فعل دی، اخر سره تای تانیث ساکنه یو ځای شوې ده، دا نښه پکښې راغلې ده. بل وتا الفاعل، بل علامه دا ده چې دا د فاعل تا قبوله کړي، هغه تا چې پر فاعل دلالت کوي، یعنې د فاعل ضمیر. نو هغه وایي څنګه تا ده؟ وهي تاء الضمیر المتحرکه، دا هغه د ضمیر تا ده چې حرکت لري. تای تانیث خو ساکنه ده، دا بیا هغه د ضمیر تا ده چې متحرکه ده. نحو جئت خشیت وخفت، دا چې متحرکه په فتحه متحرکه د مخاطب ضمیر چې کله او په ضمه متحرکه چې کله د متکلم ضمیر، او په کسره متحرکه چې کله د واحد مؤنث مخاطب ضمیر وي. نو درې سره حرکات پر دې تا باندې کارېدلی شي. دویم والمضارع كل فعل يدل وضعا على حدوث عمل في زمن التكلم او بعده. او مضارع هر هغه فعل دی چې وضعا دلالت کوي پر حدوث د یو عمل د تکلم په زمانه کې یا د هغه وروسته. لکه کل یجري، ټول روان دي. دا یجري د جري پر حدوث دلالت کوي د تکلم په زمانه کې یا تر هغه وروسته هم. دلته د وضعا څخه هغه مخکینی د تشریح مراد ده چې ځینې فعلونه یې لکه یرفعو چې یرفعو، دا پر تېرې زمانې دلالت کوي. صیغه یې د مضارع ده، نو هغه خو یعنې موږ وایو چې وضعا دلالت پر تېرې زمانې نه دی، د اس د ورسره یو ځای کېدو په وجه عارضي دلالت کوي. او وضعا هغه یرفعون پر راتلونکي دلالت کوي. وعلامته ان يصح وقوعه بعد لم، او علامه د مضارع بیا دا ده چې صحت ولري، واقع کېدل یې د لم وروسته، یعنې لم پر داخلېدل صحیح وګڼل شي. د مضارع علامه دا ده چې لم قبول کړي په خپل اوله کې، لکه لم یلد ولم یولد. دا لم بیا پر نور فعلو نه داخلېږي، لم خرجه و لم ذهبه نه ویل کېږي. دا د مضارع علامه یعنې دا ده چې لم په خپل اوله کې قبول کړي، لکه لم یلد ولم یولد. دریم فعل والامر كل فعل يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم. هر هغه فعل دی چې هغه غوښتل کېږي حصول د یو شي د تکلم له زمانې وروسته. امر باندې یعنې طلب د یو شي کېږي، لکه اوس اقرأ، په دې باندې حصول د قرائت غوښتل کېږي، خو د تکلم د زمانې وروسته، یعنې هغه شی د هغه حصول د تکلم د زمانې وروسته کېږي. ته چې یو چا ته قرائت وکړه، ته به دا تلفظ خلاصوې، بعد هغه به دی پوهېږي چې ما څه غواړي. اقرأ چې ته ووایې، تا چې دا کلمه تلفظ کړه، دا جمله دې تلفظ کړه، وروسته دی پوهېږي چې زما څخه دا سړی څه غواړي. نو بیا دغه که د عملي کول قرائت وروسته په شروع کوي چې هغه د تکلم د زمانې وروسته دی چې هغه اول د استقبال کېږي. د امر علامه بیا څه ده؟ وعلامته ان يقبل نون التوکید مع دلالة صيغته، مع دلالة صيغته على الطلب. امر دا د امر علامه ده چې نون توکید قبول کړي سره د دلالت د صيغې پر طلب باندې، یعنې دغه دواړه شیان چې سره یو ځای شي د امر یوه علامه ځینې جوړېږي. د توکید نون قبلول
او د صيغې دلالت یې پر طلب باندې. دا د دلالته باندې اکتفا نه ده، د صيغې لفظ هم اضافه شوی په دې خاطر چې کله د یو شي ماده پر طلب دلالت کوي، لکه اوس اطلبو اریدو، ګوره مضارع صيغه ده پر طلب دلالت کوي، خو هغه صيغه یې پر طلب دلالت نه کوي، هغه ماده یې هغه حروف یې دلالت کوي چې اطلبو دی. نو دلته د امر علامه دا ده چې صيغه یې د طلب صيغه لکه افعلوا افعلا داسې صيغه یې. او اکتبن الواجبه، کورنۍ دنده هرومرو ولیکه، نو دا اکتبن فعل امر دی او دغه علامه هم ورسره راغلې ده چې هغه نون توکید هم قبول کړی دی او دغه صيغه یې هم پر طلب د لیکلو دلالت کوي. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره. حرف هر هغه لفظ دی چې معنا یې په بشپړه توګه نه ښکاره کېږي مګر دا چې د بلې کلمې سره یو ځای شي چې په جمله کې وکارېږي، مثل حل، فی، لم، آیا، په او نه. نو دا اوس معنا یې نیمګړې دي چې په جملې سره یو ځای شي بیا معنا بشپړه کېږي. نو حرف دغه تعریف دی. ويمتاز الحرف عن الاسم والفعل، او ممتاز کېږي بیلیږي ځانګړی کېږي حرف د اسم و فعل څخه، یعنې د ده علامه څه شي ده؟ بعدم قبوله علامات الاسماء و علامات الافعال. حرف ممتاز کېږي بیلیږي د اسم و فعل څخه په نه قبلولو د علامات د اسمونو و علامات د فعلونو. یعنې د حرف علامه دا ده چې د اسم علامه به هم نه قبلوي، د فعل علامه به هم نه قبلوي. یعنې د حرف علامه دا ده چې علامه ونه لري، د حرف علامه دا ده چې د اسم او د فعل علامې به نه قبلوي. دلته لاندې یو خبره دا موږ کړې ده چې ولا يرد على هذا وجود التنوين في قول معلمي الاطفال ان 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 بن بن. دا ابتدا کې خو طالب متوجه نه وي، دا حروف هجام دی، یعنې فکر کوي چې دا نحوي حروف دي، نو دلته پر حمزه او با او تا په دې حروف باندې خوا د تنوین راغلی، هلته ویلي چې حرف به د اسم و د فعل علامه نه قبلوي. دا دی خو دلته حرف د اسم علامه قبله کړې، تنوین یې قبول کړی. نو د دې جواب اسانه دی چې دلته هغه نحوي حرف نه دی مراد، موږ خو نحوي حرف شوي چې د کلمې یو قسم دی، دا خو هجایي حرف دی او دې ته حروف مبانی وایي، مفرد حرف مبنا دی، او دا نحوي حروف ته حروف معنی وایي، مفرد حرف معنا دی، ځکه دا هر یو معنا لري که څه هم نیمګړي. او حروف هجا حمزه با تا سا دا هیڅ معنا نه لري، دا صرف د کلمو د جوړښت لپاره کارېږي چې مثلا خالد و سعید و دا شیان ځینې جوړ کړي. نو دلته چې موږ وایو چې حرف د اسم علامات نه قبلوي، هلته مطلب دا نحوي حرف دی چې حرف معنا ده، دا هجایي و دا مبنایي حرف مطلب نه دی. نو نحوي حرف تنوین نه قبلوي، حروف هجایي خو ګوره دا خو د اسم جز هم جوړېږي، د خالدون دا لم حرف دی، تنوین پر کارېدلی شي ځکه چې هغه د هجا حرف دی. نو هلته چې تنوین راغلی هغه د دې خبرې سره په ټکر کې نه دی. دا تمرینونه بیا نو تاسو خپله حلوئ، صرف دا یو بېلګه به زه در وښیم. ګوره دلته موږ ویلي چې جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق كلام، دا کلام دی لأنه لفظ مفيد يخبر السامع عن مجيء الحق، دا مفید لفظ دی، سامع خبروي د حق د راتلو څخه. وهو مرکب من کلمتین، او د دوو کلمو څخه جوړ دی. نو دغسې دا نور هم تر پایه پورې دا خو د کلام مثالونه، دا بیا نماذج تطبیقیة لاقسام الکلمه، دا بیا د کلمې اقسام دي، لکه اوس دلته د اسم د والطور وکتاب مستور تر پایه پورې دا ذکر. دلته لاندې تشریح ده چې په دغه آیاتونو کې کتابین، مستورین، رقین، منشورین، خسرین دا ټول اسمونه دي لوجود العلامتين من علامات الاسم فيها، ځکه په دې کې دوی علامې بالفعل راغلي دي چې هغه جر و تنوین دی. نو دا ټول دغسې حل شوي دي، دا تاسو د دې څخه ګټه اخیستلی شي. او په پای کې بیا دا سوالونه د دې جوابونه هم باید تاسو بیا د ځان سره پیدا کړئ چې کلمه او کلام تعریف کړئ
او د دوی ترمنځ فرق واضح کړي چې د کلمې او کلام فرق په څه کې دی. او دا دی چې وایي اسم فعل هر یو مختصر تعریف کړه د مثال سره. او دا تا ولوسته چې تنوین د اسم د علاماتو څخه دی، نو پر حروفو باندې تنوین څنګه راغلی، د دې جواب باید وکولی شي. ما الفعل وما انواعه، فعل څه دی او انواع اقسام یې کوم دي. وما العلامة المختصة بكل نوع منه، او هغه علامه چې په هر نوع پسې خاص ده هغه کومه یوه ده. او دا بله خبره، هل للحرف علامة، ایا حرف علامه لري؟ لأي الأفعال تكون هذه العلامات، دا علامې د کومو فعلونو دي؟ نون تأکید، تاء تانیث ساکنه، تاء الفاعل، دخول الجوازم یعنې جازم کلمات ورباندې راتګ، نو لکه لم و لما و لای نهي او دغسې این شرطیه. یا الفاعل دا د مخاطبې یا، دا د کومو فعلو نښانې دي؟ مثل لكل واحدة منها، هر یوه ته مثال ذکر کړه. نو دا ستاسو کورنۍ دنده ده.